د غزنی ښاروالۍ له لوري د دغه ښار په څلورم پلان سیمه کې د 15 میلیونو افغانیو په ارزښت جوړ شوی سونا حمام ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د دغې پروژې په پرانیستو مراسمو کې د غزنی والي هم ګډون کړی و. د غزنی ښاروال ویل یاد سونا حمام په جوړولو کې ټولې اسانتیاوې په نظر کې نیول شوې دي. دغه خو یو حوض لري په 15 کې نور واړه حوضونه لري د ماشومانو لپاره او 4 سوناوې لري چې دغه سونا حمام په غزني کې تر اوسه نه و او دغه ښاروالۍ لخوا د دې د ګټې اخیستنې او د تفریح لپاره فعال سو. بل لوري ته د غزنی ښار اوسیدونکي د ښاروالۍ له لوري دوی ته د دا ډول تفریحي ځایونو په جوړولو باندې خوښي څرګندوي. سونا در غزنی نبود و ما بسیار خوشحال هستیم که در غزنی امیت یک سونا و امیت یک مجتمع تفریحی افتتاح شده. ما ډېر خوشحاله چې دا سونا فعاله شوله او جوړه شوله د ښاروالۍ نه مننه یو او نور غواړو په آینده کې چې پارکونه او د نور ځایونه تفریحي ځایونه ورته خلاص کړو او جوړ کړو. باید وویل شي چې دا لومړی ځل دی چې د غزنی ښار څلورم پلان سیمې اوسیدونکو ته د ښاروالۍ لخوا معیاري سونا حمام جوړیږي. د غزنی یو شمېر نور اوسیدونکي غوښتنه کوي چې دا ډول پروژې د ښار په نورو برخو کې هم پلي شي.